کمره پسې ورواړوه وطن را باندې ووینه دوست را باندې ووینه دښمن را باندې ووینه او په ویښه خو مې ټولې هیلې مړې دې درک نه لګي ای خدایا په خوب کې خو یو تن را باندې ووینه او وروره د جنت لمن کې ناز ګلان را وښایه جار دې دې غېږه کې زمن را باندې ووینه السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ هیله ده چې راته روغ جوړ او د صحت په کالۍ کې نغښتي وئ پغمان ولسوالۍ ته په لاره وو ومو غوښتل چې کوچنی بانډار درته چمتو کړو شاعرانه بانډار خپرونه ده په دغه خپرونه کې له موږ سره حاجي صاحب فضل ګلاب ظاهر پښتین ناصر او په خپله مسرور خستوال کمرمین ملګری په خپله پیژنئ نو داسې کوو چې تاسو ته موږ یو کوچنی ترانوم وړاندې کوو د ترانوم په منځ کې د پغمان ولسوالۍ البته د هغې منظرې هم در سره شریکوو خدای دې وکړي چې خوند ترې واخلئ را سره پاتې شئ دغه ترانوم په شریکه له ټولو ملګرو واورئ سترګې په څو خرڅوې زلفان په څو خرڅوې سترګې په څو خرڅوې زلفان په څو خرڅوې خدایا قیمت یې وایا جانان په څو خرڅوې سترګې په څو خرڅوې زلفان په څو خرڅوې خدایا قیمت یې وایا جانان په څو خرڅوې خدایا خپایم پسې غواړم واپس راشي او خدایا خپایم پسې غواړم واپس راشي خدایا خپایم پسې غواړم واپس راشي زما د تیرې ځوانۍ دوران په څو خرڅوې زما د تیرې ځوانۍ دوران په څو خرڅوې خدایا قیمت یې وایا جانان په څو خرڅوې ای د ښایست ملکې زه خپل قیمت دې وایا ای د ښایست ملکې زه خپل قیمت دې وایا ای د ښایست ملکې زه خپل قیمت دې وایا لږ اندازه پوڅوې ټول ځان په څو خرڅوې لږ اندازه پوڅوې ټول ځان په څو خرڅوې خدایا قیمت یې وایا جانان په څو خرڅوې خدایا قیمت یې وایا جانان په څو خرڅوې یو بشر راته یادېږي انډیواله یو بشر راته یادېږي انډیواله زړه مې بل رقم خوږېږي انډیواله او مسنجر کې غږیز پیغام ته غوږ یم مړې اوښکې مې بهېږي انډیواله مسنجر کې غږیز پیغام ته غوږ یم مړې اوښکې مې بهېږي انډیواله او په خپل حسن باندې دومره غرور مه کړه ښکلی مخ دې بدرنګېږي انډیواله او ستا یادونو ته په چیغو چیغو ژاړم داسې شپې ورځې تېرېږي انډیواله او که ته نه یې نو مسرور په نشت حساب دی هغه ستا په نوم پایېږي انډیواله واه ډېره دي د کرغې د بند په غاړه سره ناست یو د کرغې د بند په غاړه سره ناست یو د کرغې د بند په غاړه سره ناست یو زه او یار غاړه په غاړه سره ناست یو او موده پس مو دیدنونه سره وشول موده وروسته موږ دواړه سره ناست یو موده پس مو دیدنونه سره وشول موده وروسته موږ دواړه سره ناست یو مغرور سړي سره
یاري ښه نه ده او څوک ځان له څه له دوهم پلار ساتي او راشه زموږ د کام مقام وګوره هر څوک د بل په کار کې کار ساتي او د خولې مسلماني ده عقیدې د ګډې وډې د خولې مسلماني د عقیدې د ګډې وډې قربان د خولې مسلماني د عقیدې د ګډې وډې تندي سجدو له ډېر د خو سجدې د ګډې وډې او دا څوک دی چې فیسبوک کې دومره ډېر عکسونه شیر شو دا څوک دی چې پرتې جنازې د ګډې وډې او دا څوک دی چې فیسبوک کې دومره ډېر عکسونه شیر شو دا څوک دی چې پرتې جنازې د ګډې وډې او دا ستا خونړي حسن ته څوک کله ټینګېدی شي د ستا خونړي حسن ته څوک کله ټینګېدی شي بیا د بي د معافي کاري صاحب دا ستا خونړي حسن ته څوک کله ټینګېدی شي ته ګوره چې د شیخ په لاس سپې د ګډې وډې بیا یې ډېره مننه نه بیا د وي بیا خوند داسې یار تنها دې پرېښودم دوکه دې وکړه تنها دې پرېښودم دوکه دې وکړه تنها دې پرېښودم دوکه دې وکړه مطلب پرسته یارانه دې وکړه د ښار د ښکلو خپلول څه ګران دي هر ښکلی ستا دی که خرچه دې وکړه ډېره مننه قدرمنو ملګرو دغه د پغمان ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو بېلابېل انځورونه خدای دې وکړي چې تاسو خوند پرې اخیستی وي او زموږ د شاعرانه بنډار یو څو بیتونه او کوچنی ترانم خدای دې وکړي چې هغه تاسو ادبي تنده مو در خړوبه کړې وي تر بیا چې موږ ځو نور ملګري یا نور ولایتونو ته که همدغه ملګري او که نور ملګري را سره وي انشاءالله تاسو ته به نوره دغسې شاعرانه خپرونې هم چمتو کوو په پاک رب مو سپارمه د لوی الله په امان